قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. نن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې په کتلو به تاسو توبې وباسئ. یو ډیر جابر او ظالم انسان چې انور سندل نوم او د خپل وخت یو ظالم چې د فیصل آباد ډي اس پی په هغه دوران کې د مفتی امین نقشبندي په خلاف د ختم نبوت په کانفرنس کې دا راپورته شوی، یعنی د هغه مخنیوي کړو او مخنیوي کړو. نو دغه مخنیوي د وجه الله پاک دا په کوم عذاب باندې اخته کړی دی، ځکه چې کوم انسان هم د الله پاک د دین مخالفت کړی دی نو هغه ته الله پاک یو نظاره ورخودلې ده. د په سترګو کې چینجی شوی دی. دا د لاهور په یو هسپتال کې بستر دی چې دا 14 کال وړاندې د خپل عہدې نه ریټایرډ شوی او په هغه دوران کې چې کله د ختم نبوت کانفرنس را جوړېدو نو د قادیانانو سره یو ځای شوی او د هغوی نه خډېرې پیسې اخیستې وي او دغه د ختم نبوت د کانفرنس مخنیوي کړو. که تاسو وګورئ نو د پسترګو کې هم چینجی شوی دی او دته یو ډیر دردونکي عذاب په دې دنیا باندې ورکول کیږي. نو دا زمونږ تاسو او د ټولو مسلمانانو لپاره او د ټولي دنیا لپاره یو عبرت ځکه دی چې نور خلک د دین عبرت واخلي، ځان پوي کړي چې هیڅ کله هم د الله پاک د دین مخالفت نه دی کول پکار. کوم انسان چې د الله پاک د دین مخالفت کوي نو ضرور به هغه ته په یو نه یو طریقه باندې عذاب ورکول کیږي. الله تعالی دې مونږ تاسو د دین د مخالفت نه وساتي. الله پاک دې مونږ تاسو دین سره مینه کوونکي جوړ کړي. دا ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. چینل سبسکرایب کول خامخا وکړئ چې چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو ته به زموږ نوې ویډیوګانې هم په وخت